دوستانو سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې جوړ به وئ. تاسو به هم دا تجربه کړې وي چې د ژمي په موسم کې انسان له یو ډول خفګان سره مخامخ کیږي چې دې ته سیزن افیکټیو ډیسارډر وایي، یعنی موسمي خفګان اختلال. دغه اختلال معمولا په هغو کسانو کې رامنځته کیږي چې د موسم بدلون په ځانګړې توګه د ژمي په میاشتو کې د دوی رواني حالت باندې تاثیر کوي، چې په موسمي خفګان اخته خلک د شپې د اوږدوالي او د لمر د وړانګو د کموالي څخه دغه خفګان رامنځته کیږي. نو راځو دې ته چې د دې خفګان نښې نښانې کومه دي. د خفګان احساس د ژمي په میاشتو کې د غم، ناهیلۍ یا ژور خفګان احساس لرل دي چې انسان ته پیدا کیږي. دوهمه دا ده چې د انرژي کمښت دی، د ټیټې انرژۍ او د کارونو د ترسره کولو توان کمیدل، یعنی ځینې خلک ټیټه انرژي لري او ځینې کارونه په سم ډول نشي ترسره کولی. د خوب ستونزې، بېخوبي یا د بېځایه خوب زیاتوالی. هر وخت دغه انسان چې له خفګان سره مخامخ وي بېځایه خوب ورځي او د خوب کیفیت هم ښه نه وي. د خوړو بدلون، د خوړو لپاره زیاتې اړتیاوې، خصوصا د خوږو خوړو. د مثال په ډول د دوی هغه اشتها چې ده په هغه کې بدلون راځي، اشتها یې زیاتیږي، خصوصا خوږو خوړو ته یې زیاته علاقه وي، زیاته تلوسه وي. بله نښه یې دا ده چې د علاقې له لاسه ورکول، د ورځنیو فعالیتونو او ټولنیزو اړیکو سره د لږې علاقې احساس، یعنی هغه کارونه چې پخوا دغه کس ترسره کول د ژمي په موسم کې کوم خفګان لاندې کړی ده په سم ډول دغه کارونه نشي ترسره کولی. بله دا ده چې د ځان ارزښت کمیدله، یعنی د ځان په اړه ډیر منفي او بې ځایه فکرونه کوله. د لمر کمښت، د ژمي په موسم کې د لمر لږوالی د سرونوټین په کچه کې کمښت رامنځته کوي، کوم چې د انسان په مزاج باندې بد تاثیر کوي. بیولوژیکي عوامل هم شته چې ځینې کسان ممکن د دې اختلال لپاره جینیتیکي میلان ولري. بله دا ده چې په بدن کې یو ډول ساعت دی چې دې ته کریکیډین ریتم وایي. د موسمي بدلونونو سره د دې ساعت بدلیدل او د دې ساعت وختونه بې نظمه کېدل. بله دا ده چې د فشار زیاتوالی ده، د ژمي په اوږدو کې په کور کې پاتې کېدل او ټولنیزو اړیکو ته محدودیتونه دي. یعنی دا چې د ژمي په موسم کې ډیر خلک له کوره بهر نه وځي، له نورو خلکو سره اړیکه راشه درشه نه لري، نو ځکه یو ډول خفګان دوی ته پیدا کیږي. نو اوس راځو دې ته چې په دغه خفګان باندې کوم کسان ډیر زیات اخته کیږي. د موسمي خفګان خپرېدل د نارینه‌و په پرتله په میرمنو کې ډیر زیات وي، برسیره پر دې چې د موسمي خفګان اکثره په ځوانانو کې د لویانو په پرتله بیا زیات واقع کیږي. بله دا ده چې د کورنۍ تاریخ د هغه کسان چې په نورو ډول خفګانونو باندې اخته وي، د دوی خپلوان اخته وي، د دوی عزیزان اخته وي، ممکن دوی په ژمي کې هم په دغو ناروغیو باندې اخته شي. د شدید خفګان یا د قطبي اختلال درلودل دي. که چیرې یو انسان دغه اختلال ولري نو کېدای شي هغه انسان هم د موسمي خفګان باندې د نورو څخه هم ډیر ژر مبتلا شي. بله د اوسېدو د ځای مسله ده. د اوسېدو ځای داسې ښکاري چې موسمي خفګان په هغو سیمو کې ډیر عام دی چې د استوا له کرښې څخه لرې دي. دا مسله کېدای شي په مني او ژمي کې د ورځې د لنډې مودې لپاره هم وي. بله دا ده چې د ویټامین ډي ټیټه کچه ده. ویټامین ډي هغه وخت رامنځته کیږي چې کله پوټکی د لمر وړانګو سره مخامخ کیږي. ویټامین ډي کولی شي د سرونوټینو په فعالیت کولو کې زیاته مرسته وکړي. د لمر لږه رڼا او د خوړو او نورو سرچینو څخه د کافي ویټامین ډي نه ترلاسه کول ممکن په بدن کې د ویټامین ډي کچه راټیټه کړي. اوس راځو دې ته په لنډه توګه د موسمي خفګان د درملنې په اړه خبرې کوو چې څنګه کولی شو د دې خفګان درملنه په خپله وکړو. که چیرته تاسو ته لارې چارې معلومه وي او یا هم هغه لارې چارې چې موږ ذکر کوو هغه په ځان عملي کوي او له نږدې ډاکټر سره هم تاسو مشوره کولی شئ. اول د لمر وړانګې دي. د لمر درملنه ده چې د لمر څخه یو څوک رڼا اخلي او د هغې رڼا څخه بیا ویټامین ډي بدن ته داخلیږي او له انسان سره مرسته کوي. دوهمه دا ده د درملو کارول دي چې په دې کې انټي ډیپریسنټ درمل دي چې د ډاکټر په مشورې سره خوړل کیږي او د خفګان نښې کموي. بله رواني درملنه ده لکه سی بي ټي
کاګنیټیو بیهیویر تراپي چې د منفي فکرونو او چلندونو په بدلولو باندې تمرکز کوي. د ژوند طرز بدلول، د ژوند طریقه چې موږ پخوا په کومه طریقه په کوم طرز باندې ژوند کاوه د هغې بدلول دي، لکه د یو ښه خوب رژیم ده، ښه خواړه دي او د ټولنیزو اړیکو پراخول دي. مخکې مو هم اشاره وکړه چې د ټولنیزو اړیکو د کموالي له امله هم د انسان له خفګان سره مخامخ کیږي. نو که چیرې زموږ او ستاسو ټولنیزې اړیکې پراخې وي، نو ممکن د دغه ناروغي په ټیټوالي کې به مو له ځان سره مرسته کړې وي. بله مهمه خبره دا ده چې په ژمي کې باید موږ او تاسې ویټامین سي وکاروو. ویټامین سي ډېرې ځانګړنې لري چې یو څو یې دلته موږ او تاسې ذکر کوو. لومړی د معافیت سیستم قوي کول دي. ویټامین سي د انټي اکسیډنټ په توګه عمل کوي او د معافیت سیستم پیاوړی کوي چې بدن د مختلفو ناروغیو لکه سړو او انفلونزا په وړاندې مقاومت کوي. دوهم د پوستکي روغتیا ده. ویټامین سي کولی شي چې د پوستکي د لچکتیا او روغتیا لپاره کار وکړي. دا ویټامین د پوستکي د زخمونو او د پوستکي د روغېدو لپاره هم ګټور دي. بله دا ده چې د اوسپنې جذبول دي. د اوسپنې د جذب کولو وړتیا ویټامین سي زیاتوي، په ځانګړې توګه کله چې له نباتي سرچینو څخه اوسپنه اخیستل کیږي. دا ګټه د هغو کسانو لپاره مهمه ده چې نباتي رژیم تعقیبوي. بل د انټي اکسیډنټ خاصیت. ویټامین سي د بدن دننه د مضرو رادیکالونو څخه دفاع کوي چې د بدن د حجراتو زیانمنونکو لپاره مسؤل دي. دا کار د بدن د زیانونو د کمولو او د عمر زیاتولو لپاره مهم عنصر دی. د انرژي زیاتوالی. ویټامین سي کولی شي د ژمي په وخت کې د ټیټې انرژۍ او ستړیا څخه مخنیوی وکړي، ځکه چې دا د انرژۍ په تولید کې ډیره زیاته مرسته کوي. نو درنو دوستانو، دا و هغه معلومات چې د ژمي د خفګان په اړه راخیستل شوي وو. په لنډه توګه بیا هم یادونه کوو چې د ژمي په موسم کې انسان ته یو ډول خفګان پیدا کیږي چې هغې ته سیزن افیکټیو ډیسارډر ویل کیږي. دغه خفګان په هغو کسانو کې زیات رامنځته کیږي چې دوی پخوا هم عصبي ناروغي لري او کورنۍ هم عصبي ناروغي لري، او د ژمي په موسم کې د ویټامین سي او ویټامین ډي د کموالي له امله هم دغه ناروغي انسان ته پیدا کیږي. د دې ترڅنګ موږ او تاسې کولی شو چې که چېرته موږ او تاسو دغه ناروغي ولرو، نو کولی شو له نږدې ډاکټر سره مشوره وکړو او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورو. ډېره زیاته مننه.